سپورټي خبرونو ته ښه راغلی. د افغان غوره لیګ لپاره کریس ګیل او انډري رسل هم راورسېدل. د افغانستان غوره لیګ APL 3 ورځې وړاندې د اکتوبر پر 15 نیټه پیل شوی دی چې تر اوسه پورې ټولو لوبډلو دوه سیالۍ ترسره کړي او د اکتوبر تر 22 نیټې پورې به دوام وکړي. د APL سیالیو لپاره نږدې یوه میاشت وړاندې په متحده عربي اماراتو کې بولي یا د لوبغاړو د پلور مراسم ترسره شول چې 15 واړو لوبډلو پکې د بهرنیو او کورنیو لوبغاړو سربیره هرې لوبډلې نږدې 60 لوبغاړي وپیرل. د افغان غوره لیګ لپاره نور بهرني لوبغاړي هم له وړاندې دوبۍ ته راغلي، خو د APL لوبو لپاره د ویسټ انډیز ملي لوبډلې دوه تکړه توپوهونکي انډري رسل او کریس ګیل هم دوبۍ ته ورسېدل. د افغانستان غوره لیګ لپاره د لوبغاړو د پلور په لړۍ یا بولي کې کریس ګیل د بلخ لوبډلې له لوري په لوړ قیمت لومړی کټګورۍ کې په 1 لک امریکایي ډالرو باندې اخیستل شوی دی. همداسې انډري رسل هم د ننګرهار لوبډلې له لوري په 1 لک امریکایي ډالر باندې په قیمتي کټګورۍ کې شامل وو. منیر احمد کاکړ په APL سیالیو کې کندهار لوبډلې واخیست. منیر احمد کاکړ په افغان غوره لیګ کې د کندهار لوبډلې د وکټ ساتونکي په توګه واخیست. د افغانستان غوره لیګ لپاره که څه هم نږدې یوه میاشت وړاندې 10 سپټمبر د لوبغاړو د پلور لړۍ یا بولي ترسره شوه چې کورني او بهرني لوبغاړي پکې په بېلابېلو قیمتونو باندې وپیرل شول، خو ځینې افغان لوبغاړي ونه پلورل شول او همداسې پاتې شول. منیر احمد کاکړ چې تاسې له نامه سره آشنا یاست د هغه توپوهونکی او وکټ ساتونکی دی چې تېرو لیسټ A سیالیو کې ښه توپوهنه نندارې ته وړاندې کړه. نوموړي په لیسټ A لوبو کې په وروستۍ پایلوبه کې د بوست زون لپاره سیلیزه جوړه کړه چې په اتلولۍ کې یې ستر رول ولوباوه. منیر احمد په لیسټ A سیالیو کې د ښې کارکردګۍ له وجې راسن افغان ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه او د اسیا جام لپاره په 14 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شو، خو په یوې سیالۍ کې هم چانس ورنکړل شو. نوموړي د کرکټ په نړۍ کې تر اوسه پورې کومه نړیواله سیالي د افغانستان لپاره نه ده کړې، خو په راتلونکي کې امکان لري چې ډېرې لوبې ترسره کړي. منیر احمد کاکړ د ښې توپوهنې ترڅنګ ښه وکټ ساتنه هم کوي چې د کندهار لپاره به په روان APL کې د وکټ ساتنې ستونزه هواره کړي. ځکه له دې وړاندې د کندهار لوبډلې سره مسلکي وکټ ساتونکی موجود نه و او وکټ کیپینګ به په سیالۍ کې کله کریم صادق او کله د کندهار لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان ترسره کوو چې په لوبډله یې منفي اغیزه کوله. د یادونې وړ ده چې کندهار لوبډلې د پال سټیرلینګ او برینډن مکالم پښتون کې د اصغر افغان په لوبډل مشرۍ کې لومړی 2 سیالۍ پرلپسې وبایللې. او وروسته دا چې هندوستان د 2 اسیا جامونو اتلولي وړه، کوم عمره لوبډلې هم پایلوبه وګټله. د اسیا جام کرکټ سیالۍ چې د سپټمبر 15 نیټه په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوې پکې 6 لوبډلې شاملې وې. افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ هغه لوبډلې وې چې اسیا جام سیالیو کې ولوبېدې. A ګروپ کې پاکستان، هندوستان او هانګ شامل وو. په B ګروپ کې بیا افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا ولوبېدل. افغانستان په لومړي پړاو کې سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړې، خو دوهم پړاو کې افغانستان له پاکستان او بنگلاديش څخه ماتې او له هندوستان سره یې لوبه مساوي شوه. د لوبو وروسته بنگلاديش او هندوستان پایلوبې ته ورسېدل چې پایلوبه کې بنگلاديش هندوستان ته 223 منډې هدف ورکړ. هندوستان د هدف د یوې سختې او ستونزمنې لوبې وروسته د 7 لوبغاړو په سیزدو سره د وروستي اور په وروستي توپ پوره کړ او بنگلاديش ته په 3 وکټو ماته ورکړه. دا اووم ځل و چې د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د اسیا جام اتلولي واخیسته، خو توپیر پکې دا و چې دا ځل لوبډل مشر روهیت شرما و چې ډېره پورې نوی لوبډل مشر دی. له دې وروسته د 19 کلانو څخه د کم عمره لوبډلو یا انډر 19 اسیا جام سیالۍ په بنگلاديش کې پیل شوې. د لوبې د سپټمبر په 29 نیټه پیل شوې او د اکتوبر په 1 نیټه پای ته ورسېدې. افغانستان په لومړی پړاو کې له عربي متحده امارات او نیپال لوبې وګټلې، خو هندوستان ته یې وبایلله. افغان لوبډلې په دوهم پړاو کې په دوهمه نیمه پایلوبه کې له سریلانکا ماته وخوړه او له سیالیو بهر شوه. په لومړی نیمه پایلوبه کې هندوستان بنگلاديش ته په 2 منډو ماته ورکړې وه. سریلانکا او هندوستان پایلوبه کې سره مخ شول چې پایلوبه کې هندوستان د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 1 نیټه لومړی توپوهنه وکړه. هندوستاني انډر 19 لوبډلې په 500 ورونو کې د 3 لوبغاړو په سوزیدو سره 304 منډې وکړې او سریلانکا ته 315 منډې هدف ورکړ. سریلانکا د هدف پوره نه کړی شو. د لوبډلې په 8.4 ورونو کې د ټول لوبغاړو په سوزیدو سره 160 منډې وکړې او لوبه یې په 144 منډو وبایلله. دا په 2013 کال کې دوهم اسیا جام و چې هندوستان ته ولاړ. د دې وړاندې په 2019 میلادي کال کې د دې سیالیو اتلولي افغان لوبډلې اخیستې وه چې اوس ترې دغه اتلولي هندوستان ته ولاړه. د هندوستان د ملي لوبډلې د اسیا جام له اتلولۍ 9 ورځې وروسته د هندوستان انډر 19 لوبډلې د خپل ملي لوبډلې پال تعقیب کړ او جام یې په فخر سره خپل هیواد ته ویوړ.